د بیبي فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها د وفات واقعه هم داسې وه. کله چې 6 میاشتې د محمد رسول الله د وفات وسوې، بیبي فاطمه وایي د خپل مبارک پلار پر فراق ډېر ژړله. قطعا یې اوس آرام نه دی کړی. د مدینې منورې خلک به د دې مبارکې په ژړا سره ډېر په عذاب شول، حتی د شپې و د ورځې یې ژړل. په هغه ورځ چې رحمت للعالمین رسول وفات کاوه، کله چې و مسجد ته د محراب څخه راتا شو، نو ټول مینان محبان رسول الله ته صفونه وهلي وه، ولاړ وه چې د مدینې جانان اوس دې په حجره باندې ننوځي. نو رسول الله به د هر یوه څخه خدای اماني اخیستله. کله چې محمد رسول الله چې دا غږ واورېدی، نو یې دا خپل د ناجوړۍ د نور ډک مخ ورته راواړاوه. ګوري کسوا اوښه ولاړه، تر سترګو یې غټې غټې اوښکې راتویېږي. ورونو، رسول الله د اوښې ارمانېدی، اوښې حیوان یې پر فراق باندې د محمد رسول الله ژړله. رسول علیه السلام بیرته ورته راوګرځېدی. اوښې ته چې رانږدې سو، دا د اوښې سر یې وایي په دا خپل مبارک جګر پورې ونیوی. وایي د اوښې سر د رسول الله په غېږ کې و، دواړو ژړله. اوښې جلا اوښکې تویولې، رسول الله جلا وایي ژړل. علیه الصلاة والسلام و بیبي فاطمې ته ورغږ کړله چې لورې دا اوښه زما امانت دی، ستا سره دا به رامړیې او اوبه به ورکوې، راساچې دی. خیر وای علیه السلام وفات وکړي. بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها وایي زه چې به اوښې ته راغللم، دې به نه واښه خوړل، نه به یې اوبه څښلې، فقط قبر ته د رسول الله به یې کتل، اوښکې به یې تویېدلې. چې شپه به سول، اوښه به راغلله، و روضې ته د خوږمن رسول به داخله سول، نارې و غرزۍ به یې کوي، پر قبر د رسول الله به ګزاره سوله، یو ګړۍ به پرته وه، بېرته به د روضې څخه راووتله. ورونو، حیوانان رسول الله پر خپل جمال باندې عاشقان کړي وه. موږ دې تر محمد رسول الله قربان و صدقه سو. وایي نو دا اوښه به راغلل و بیبي فاطمې ته. پر بیبي فاطمه ته زهرا به یې چغه کړله، اوښه به کښېنستل، فاطمې به د اوښې سر پر زنګانه کښېښوی، واښه به یې وایي په داخله کې ورکوله. اوښې به هغه واښه وایي نه خوړل. د رسول الله مینه به یې پر بیبي فاطمه ته زهرا رضی الله تعالی عنها ماتول. بیبي فاطمې به ژړل، د اوښې سر به پر زنګانه باندې پروت و. و یوه شپه دا اوښه و بیبي فاطمې ته راغله، د اوښې سترګې د اوښکو ډکې وې. بیبي فاطمه وایي زه چې ورته راووتلم، دا اوښه راته وایي السلام علیک یا بنت رسول الله، سلام دې پر تا باندې ای لورې فاطمې د رسول الله، که دې و بابک محمد رسول الله ته څه وایه راته ووایه. ای فاطمې زه سهار ته مرمه، در څخه ځمه، زه و رسول علیه الصلاة والسلام ته ځان رسوم. بیبي فاطمې چې دا واورېدله، دا مبارکه راغلله، د اوښې سر یې په غېږ کې ونیوی، اوښکې یې راتوی سولې. ویل ای اوښې، زما د بابک یادګارې اوښې، زه دې پرېښولم، زما بابک ته راڅخه ځې. نو ای اوښې، زما بابک محمد رسول الله ته سلام ووایه، تا غمجن لور فاطمه دې و چا ته پرېښول، تا زما سره واده کړې وه چې پس ته ما څخه به اول ته راپسې راځې. نو زما بابک ته ووایه چې ما هم در وغواړه، بابک هوا مې ستا و جمال ته کېږي. وای کله چې بیبي فاطمه سهار اوښې ته راغلل، ګوري اوښه وای مړه ده. بیبي فاطمې وژړل چې د پلار یادګاره نښاني اوښه مې هم داده ولاړله. خیر خو وای اوښه یې ښخه کړله. بیبي فاطمه وایي کله چې زه دا سبا ورغلم، د اوښې هغه ځای مې وشینی، اوښه مې پیدا نه کړله، اوښې رسول الله ته وای ځان رسولی و. وای بیبي فاطمې به هر ساعت ورځ ژړل، ډوډۍ یې هم نه خوړل، ارام و قرار یې هم نه درلودی. یوه شپه بیده سول، علیه السلام بابک یې په خوب کې ور حاضر سو. ول فاطمې زویه ولې ژاړې؟ بیبي فاطمې چې وکتل د خپل بابک محمد رسول الله جمال و سترګې یې ولیدلې، د بیبي فاطمې سر ته ولاړ دی. دې مبارکې وشړل، ول بابکه زه دې ولې دغسې پرېښی یم؟ زما